السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم روغستانه کړې و چې په مدینه منوره کې لمونځ وختي کېږي د مسجد نبوي مبارک، نو بیا وخت وي تر ماښام پورې، نو بیا مسجد قبا کې یا په مساجد خمسو کې نفل کول. محترمه دا مسله مو مخکې هم ډېره وڅېړله چې د مازدیګر لمونځ چې وسي هغه بعد بیا نفل کول دا مکروه دي، او دغه ډول 2 رکعته واجب د طواف او نظري لمونځ دا به نه کوي، او صرف د جنازې لمونځ که په هغه وخت کې حاضر سو هغه جواز ته. او د زیارت متعلق پوښتنه کړې وه چې نو دلته د حمزه رضی الله عنه سره نو هغه اجتهام یې ښځې وي، نو که سړی له لرې څخه دعا ورته وکړي هېڅ مشکل نه لري. محترمه دعا چې د هر ځای ورته وکړي، خو صرف محبت د شهداو د صحابه کرامو مینه او له دې سره محبت کول دا لازم دي. دعا چې هر وخت سړی ورته وکړي ورسېږي، له هره ځایه ورسېږي، نو دا څه مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.